سلامونه یو ځل بیا په خیر راسئ هیله د ښه به یاست روژه به هم په خیر وي دا ویډیو لږ واورئ زه پیر نه یم ماته پکې درد نه وي ښه ځای ګڼ منډه څه ښه یې و زه پیر یم که ډکه یم عام یو منټ کې ډکه ځای زه پیر نه یم ښه سر مو نسو خلاص دا د دوی پیر دی پیر و دا یوه کس ته ولې ښکنځل کوي ځکه هغه کس پښې غځولې دي د پیر مخ ته یې پښې غځولې دي پیر ته درد ورغلی دی پیر د هغه میرمن ښکنځي او بل ناست کس بیا وایي حقه پیره حقه معنا ښکنځل دې وکړله ښه خبره دې وکړله ښه کار دی باید نور ښکنځل نه وکړې تاسې یې پلا بیا دغه زه پیر نه یم ماته پکې درد نه وي ښه ځای ګڼ منډه څه ښه یې و زه پیر یم که ډکه یم عام یو منټ کې ډکه ځای زه پیر نه ښه خیر دا ویډیو ډېره غټه ده که تاسو فرعون نه وي لیدلی همدغه فرعونیان دي چې ځان څونه لوړ ګڼي ځان یې تر خلکو څونه لوړ ګڼلی دی یو کس یو سپین ږیری پښې غځوي هغه ته دوغونه ښکنځل کېږي او دا که د دوی مخ ته یو اضافه خبره وسي دا نور یې باره خوري دا ناست کسان نه دي لکه دا چې وایي حقه پیره حقه که دا پیر ماز ورته وایي چې د پلانکي ماته داسې غلط وکتله سم دم د پرخندې چمپه کوي هماغسې په عام میدان کې سوځوي دا خلک چې دي ښه پر قرآن سر ورکوي خو په قرآن سر نه خلاصوي چې په دې قرآن کې څه راغلي دي دغه کس دا خپله دا پیر چې دی ده اول خو ښکنځل بده خبره باید ښکنځل ونه سي که نه ده ته باید ښکنځل سوي وای دا د ده ورور چې طالبانو ټینګ کړی و چې په موټر کې ناست یې هغه پلښت چې وایي آفرین که ما ته دغه طالب نږدې وای پر رب قسم ما یې لاسونه پښې دواړه مچ کړي وای او په موټر کې چې هغه د دغه کس ورور یې کښېنولي چې ویي یې دیو د ځانو څخه فرعونیان جوړ کړي دي دیو ته انسانان د انسان په سترګه نه معلومیږي د انسان په څیر نه معلومیږي دغه درې ورونه او د دې ترڅنګ نور دغسې کسان لکه دوی دغسې کسان چې د پیرو د خلیفه او دغه ستاوې ماوې کوي دا په هره سیمه کې ځان ته جلا ډلې لري لکه په مسجدونو کې چې نارسي یا هغه کڅوړه نیولې چې مسجد لپاره چنده ده او مرسته د کومک دی دغسې د دوی د کومکونو ډلې روانې پیر صاحب د کومک راټول کړه جالبه دا ده دغه پیران چې د چا کور د چا کلي ته د چا وطن ته او کومو ولایتونو ته ځي هلته که چیرې 10 لکه 20 لکه 50 لکه ورته یادوي چې دغونه باید راټولې سي که نسي راټولې بل وخت بیا تاسو ته نه راځم بیا مو نه بخښم دعا نه درته کوم او دا خلکو خو بیا داسې فکر کوي چې یو کال بل کال پیر راځي دلته چې پیر لاس پورته کړي زموږ چې کوم ګناهونه کړي دا هم بخښل کېږي که راتلونکي کال کې ګناهونه کوو دا هم بخښل کېږي افسوس دی پر داسې انسانانو باندې دا انسانان ژوندي دي خو ژوند نه کوي دغه انسانان د نورو لپاره اولادونه پیدا کوي غټوي روزي د داسې کسانو خدمت یې ورکوي دا کسان د نورو لپاره زغلي خولې تویوي لمر یخونه مسافرۍ ګټې په دغسې کسانو بیرته خوري خدای جل جلاله په تاسو نه ده خوړلی او که تاسې خپله دا کار کوئ نه یې خورئ خدای ته وګورئ لږ شاوخوا بې فکر وکړئ دا تاسو څه شي په څه شي اخته یاست دغه پیران دي دغه تاسې بخښي د دغه ستاسې نعوذ بالله کومک غواړئ یا پیر راورسېږئ یا غوث راورسېږئ یا مړو ژوندو راورسېږئ دغه تاسې شرک کوئ شرک دی الله تعالی جل جلاله سره مخامخ تاسې څوک شرک کوئ مه کوئ دا پر الله مو سپارم ښه وخت